د براءت اعلان دی د الله او د هغه د پیغمبر لخوا هغو مشرکانو ته چې له هغو سره تاسې تړون کړی نو تاسې د ځمکې پر سر 4 میاشتې نور وګرځئ او په دې پوه شئ چې تاسې د الله عاجزونکي نه یاست او دا چې الله د حق د منکرانو رسوا کوونکی دی. د الله او د هغه د رسول لوري د حج اکبر په ورځ د ټولو خلکو لپاره عمومي اطلاع ده چې الله او هم د هغه پیغمبر له مشرکانو نه بیزار دي. اوس که تاسې توبه وباسئ نو همدا ستاسې لپاره ښه ده او که مخ واړوئ نو ښه وپوهیږئ چې تاسې د الله بېوسي کوونکي نه یاست. او ای پیغمبره منکرانو ته د سخت عذاب زیری واوروه پرته له هغو مشرکانو نه چې له هغو سره تاسې تړونونه کړي دي او هغوی د خپل تړون په سرته رسولو کې له تاسې سره څه نیمګړتیا نه ده کړې او نه یې ستاسې په خلاف د چا ملاتړ کړی دی. نو له داسې خلکو سره تاسې هم د تړون تر مودې پورې وفا وکړئ ځکه چې الله پرهیزګاران خوښوي. نو کله چې حرامې میاشتې تیرې شي نو مشرکان ووژنئ چیرته یې چې ومومئ او هغوی ونیسئ او ایثار یې کړئ او په هر څارنځي کې د هغوی لپاره کینئ. نو که هغوی توبه وباسي او لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو خوشې کړئ الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. او که مشرکانو نه کوم څوک په پناه غوښتلو تا ته راشي تر څو چې د الله کلام واوري نو هغه ته پناه ورکړه تر دې پورې چې د الله کلام واوري بیا هغه د هغه د امن تر ځایه ورسوه. دا د دې لپاره باید وشي چې دوی علم نه لري. د دې مشرکانو لپاره د الله او د هغه د پیغمبر په وړاندې کومه وعده څنګه کېدای شي پرته له هغو خلکو څخه چې له هغو سره تاسې د مسجد حرام ترڅنګ وعده کړې وه نو تر څو پورې چې هغوی له تاسې سره سم وي تاسې هم له هغو سره سم اوسئ ځکه چې الله متقیان خوښوي. خو له دوی پرته له نورو مشرکانو سره کوم تړون څنګه کېدای شي چې کله هغوی داسې دي چې که پر تاسې لاس بر شي نو نه به ستاسې په باب د کومې خپلوۍ لحاظ وکړي نه د کومې معاهدې د مسؤلیت. هغوی تش په خوله ستاسې د خوشحالولو هڅه کوي خو زړه یې نه مني او له هغوی ځینې زیاتره فاسقان دي. هغوی د الله د آیتونو په بدل کې لږ غوندې قیمت ومان بیا د الله په لار کې خنډ شول. ډیر بد کړو هو چې دوی وکړل. د یو مؤمن په باب نه دوی د خپلوۍ لحاظ ساتي او نه د کومې وعدې د مسؤلیت او هم د دوی تیری کوونکي دي. نو که دوی توبه وکړي لمونځ قایم کړي او زکات ورکړي نو ستاسې دیني ورونه دي او د پوهیدونکو لپاره موږ خپل حکمتونه تشریح کوو. او که دوی له وعدې کولو وروسته بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسې په دین باندې حملې کول شروع کړي نو د کفر له علم بردارانو سره وجنګیږئ ځکه چې د هغوی د وعدو څه اعتبار نشته. ښایي چې بیا د تورې په زور هغوی راوګرځي. آیا تاسې ولې له داسې خلکو سره ونه جنګیږئ چې خپل تړونونه ماتوي او له وطن څخه یې د پیغمبر د ویستلو قصد کړی او همغوی لومړی په تیری لاس پورې کوونکي وو؟ آیا تاسې له هغو نه ویریږئ؟ نو الله غوره مستحق دی چې ورڅخه وویریږئ که تاسې مؤمنان یې. له هغو سره وجنګیږئ الله به ستاسې په لاسونو هغوی ته سزا ورکړي او هغوی به ذلیل او خوار کړي او د هغو په مقابل کې به ستاسې مرسته وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به ایسته کړي او چاته چې خوښه شي د توبې توفیق به هم ورکړي. الله په هر څه پوهیدونکی د حکمت خاوند دی. آیا تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به پرېښودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دی لیدلی چې له تاسې نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته څوک صمیمي دوست ونه نیو. تاسې چې څه کوئ الله ورڅخه خبر دی. آیا تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به پرېښودل شي په داسې حال کې چې تر اوسه پورې خو الله دا نه دی لیدلی چې له تاسې نه څوک هغه کسان دي چې هغوی د هغه په لاره کې سرښندنه وکړه
او له الله او پیغمبر او مؤمنانو څخه پرته څوک صمیمي دوست وننیو تاسو چې څه کوي الله ورڅخه خبر دی دا د مشرکانو کار نه دی چې هغوی د الله د مسجدونو مجاوران او خدمتګاران شي په داسې حال کې چې هغوی په خپل ځان باندې په خپل د کفر شاهدي وي د هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې د هغوی د تل لپاره استوګنه ده د الله د مسجدونو ودانونکي یعنی مجاوران او خدمتګاران خو همغه خلک کېدای شي چې الله او د آخرت ورځ مني او لمونځ قائم کړي زکات ورکړي او له الله نه پرته لبل هیڅ چا څخه ونويري له همغوی څخه دا توقع ده چې په سم لار باندې بلاړ شي آیا تاسو حاجیانو ته ابو ورکول او د مسجد حرام مجاوری کول د هغه چا له کار سره برابر ګڼل دي چې پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړ او د خدای په لار کې جهاد وکړ د الله په وړاندې خدای دواړه برابر نه دي او الله د ظالمانو قوم ته لارښوونه نه کوي د الله په وړاندې خدای همغه خلکو درجه وړه ده چې ایمان راوړ او د هغه په لار کې کور کلی پریخود او په سره او مال جهاد وکړ همغوی بریالي دي د هغه رب هغه ته د خپل رحمت او خوښي او داسې جنتونو زیری ورکوي چې هلته د هغه لپاره د ابدي ژوندانه وسایل دي په هغه کې به هغوی د تل لپاره وسی په یقیني توګه له الله سره د خدمتونو د بدلي ورکولو ډیر څه دي ای مؤمنانو خپل پلرونه او ورونه هم خپل دوستان منی سي که هغوی په ایمان باندې کفر ته ترجیح ورکړي له تاسو نه چې څوک هغوی په دوستۍ ونیسي هغوی به ظالمان وي ای پیغمبره وایي چې کستاسو پلرونه ستاسو زمن ستاسو ورونه ستاسو میرمنې ستاسو خپلوان ستاسو هغه مالونه چې تاسو ګټلې دي ستاسو هغه تجارت چې د هغه په ورانې دوه اندېښمن کیږي او ستاسو د خوخي کورونه تاسو ته الله او د هغه پیغمبر او د هغه په لار کې له جهاد نه ګران وي نو انتظار وباسئ تر دې پورې چې الله خپل فیصله ستاسو مخې ته راوړي او الله فاسقانو ته لارښوونه نه کوي الله لدينا مخکې په ډیرو ځایونو کې ستاسو مرسته کړې ده او اوس د هنین د غزا په ورځ به تاسو د هغه ملاتړ لیدلې وي په دې ورځ تاسو د خپل شمیر په زیاتوالي غروي خو هغه تاسو هیڅ په کار را نه او زمکه خپل پراخوالي سره پر تاسو تنگ شو او تاسو شاواړه ولا وتښتیدئ بیا الله خپل ډاډینه پر خپل پیغمبر او پر مؤمنانو باندې نازل کړ او هغه لخر را کوز کړ چې تاسو نه لید او د حق منکرانو ته سزا ورکړه چې همدا د حقوق خلکو لپاره بدله ده چې له حق منکر شي بیا به تاسو دا هم لیدلی وی چې له دا ډول سزا ورکولو نه وروسته چې الله چاته وغواړي د توبې توفیق هم وربخي الله بخونکه او رحم کوونکی دی ای مؤمنانو مشرکان ناولی دي نو لسکال نو وروسته باید دوی مسجد حرام ته ورنږدې نشي او که تاسو له تنګلاسۍ نه په ویره کې یاست نو لري نه ده چې الله وغواړي نو تاسو به په خپل فضل سره شتمن کړئ الله په هر څه په د حکمت څښتن دی له اهل کتابونو د هغو خلکو په خلاف وجنګيږي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان نه راوړي او چې الله او د هغه پیغمبر حرام کړی دي هغه نه حراموي او حق دین خپل دین نه ګرځوي له هغه سره وجنګيږي تر دې پورې چې په خپل لاس جزیه ورکړي او واړو او خوش يهوديان وایي چې عزیر د الله زوی دی او عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی دا به حقیقت خبرې دي چې هغوی له خپل خلوص څخه راپاسي د هغو خلکو سره د سیالي لپاره چې له دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوی وو دوی خدای ووهل دوی له کومې خوا غولي دوی خپل عالمان او روحانیون له الله پرته خپل اربابان نیولي دي او همدغه راز مسیح ابن مریم هم په داسې حال کې چې دوی ته له یو معبود نه پرته د بل هیڅ چا د بندګۍ کولو حکم نو ورکړ شوی هغه چې له هغه پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نشته پاک دی له هغو مشرکانه خبرو څخه چې دوی کوي دا خلق واړي چې د الله رڼا په خپل پوکیو سره مړ کړي
خو الله د خپل رڼا له بشپړولو پرته منونکی نه دی. که کافرانو ته دا هر څومره ناکاره بریښي هم